شاهین دویمه برخه د شاهین د خپرونې مینوالو په تېره برخه کې مو واورېدل چې موسی بدر ته وویل ستا باور په څه دی چې موږ تر شا لوی پوځ نشته. بدر بن مغیره ځواب ورکړ کله چې تاسو له دې ځایه 20 میل لرې وئ ما ته ستاسو د راتګ خبر راغی او ما ته دا هم معلومه شوه چې ستاسو تر شا پوځ نشته او کله چې تاسو له غره نه راکوزېدئ ما له یوې ونې نه سار کاوه او ستاسو خبرې مې اورېدې. پر دې سربیره زه پوره پام کوم او رښتیا خبره دا ده چې ستاسو 50 تنه پوځیان همدا اوس زما د ملګرو تر ولکې لاندې دي. موسی حیران شو، څلورو خواو په ګڼو ونو نظر واچوه. بدر ومسکل وویل کوم څوک چې هدف وویني هغه موږ غشي نسو بللی. زه ستا اندېښنې لرې کولو ته تیار یم. دا یې وویل او بیا یې له ترکش غشو کڅوړه نه غشي راواخیست، په لنده کې یې کښېښود. همهغه د لرګي تخته یې نښه کړه او په لوړ اواز یې وویل زموږ درانه میلمانه غواړي وګوري چې اوس دلته څومره شاهینان شته. خبردار اوسئ تخته ستاسو نښه ده. او کله چې د بدر بن مغیره غشي له لندې نه ووت او په تخته کې ونښت له څلورو واړو خواونه د غشو باران شو او ټوله تخته د غشو نه ډکه شوه. د ونې پرې شوې پاڼې په هوا کې والوتې. موسی حیران شو وویل زموږ شاته هم په ونې کې ستا ملګري دي؟ بدر هو او ستاسې مخ هم د تختې پر بل لوري به ته له دې نه هم زیات غشي وګورې. الزغل وویل موسی موږ له دې ځوان نه باید ډېر څه زده کړو. زه د 100 ورځو لپاره د پوځ یو څو سرداران را استوم. زه زیاتې هیلې لرم او غواړم چې همدا نن موږ بیرته ستانه شو. بدر بن مغیره وویل ما وبخښئ دومره ډېر مې دلته ودرولی، تاسو راځئ هلته به آرام کښېنو او خبرې به وکړو. الزغل ځواب ورکړ ستا هستوک د شاهین د خپرونې مینوالو. لږ ځنډ وروسته بدر او بشیر خپل میلمانه د ځنګله په منځ کې چینې څنګ ته بوتلل. هلته د ونو تر سیوري لاندې په یوه شنه چمنې لوی دسترخوان غوړېدلی و. د بدر 50-60 تنه دلته هم وو. هغوی د میلمنو آسونه ونیول، یوې خواته یې وتړل او واښه یې ور واچول. الزغل او ملګري یې چې دسترخوان کښېنستل ښایي ټول به فکر کاوه چې بدر به دومره ناڅاپي میلمنو لپاره څه بندوبست کړی وي. بدر لاسونه وپړکول، د ونو له منځه څو تنه چې لوی لوی پتنسونه یې په لاسو کې وو راښکاره شول او په لږ شیبه کې دسترخوان د مارغانو او ځنګلي حیوانانو د ښکار په کباب شوو غوښو او ډول ډول میوو ډک شو. میلمانه حیران شول، یو بل ته یې وکتل. بالاخره الزغل وویل تاسو ډېر زحمت ایستلی دی، زه حیران یم چې تاسو دومره زر داسې بندوبست څه ډول وکړ. بدر ځواب ورکړ ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې تاسو له دې ځایه 20 میله لرې وئ. ما ته مو د راتګ خبر راغی، ما ته دا خبر هم رسېدلی چې تاسو په لاره کې ناشته نه ده کړې او چې ما ته مې خبر راوړونکي وویل تاسو له ځان سره د خوراک شیان هم نه لرئ، نو ما به له دې بندوبست پرته نور څه کول. د ډوډۍ له خوړلو وروسته الزغل په امامت د ماپښین لمونځ ادا شو. له دې وروسته بدر، بشیر، الزغل او موسی له نورو خلکو نه لږ وړاندې د یوې ونې تر سیوري لاندې جلا کښېنستل. موسی د اندلس نقشه راوکښه او ویې غوړوله او تر ډېره وخته یې د راتلونکي جګړې په اړه په مختلفو تجویزونو خبرې اترې او مشورې وکړې. الزغل د بدر ډېر وړاندیزونه ومنل او ویل له حملې نه څو ورځې وړاندې به تاسو غرناطې ته راوغواړو. سملاسي زه غواړم چې څو سرحدي شاه اندلس د مسلمانانو ولکې نږدې 800 کلونه تیر شوي وو. د دې 8 پیړیو تاریخ د یو ستر قوم د عروج او زوال داستان دی چې لومړی فصل یې د عربو فاتحانو او امایو کورنۍ لوړ همت امیرانو په خپلو وین لیکلی. اوس دغه لوی قوم چې هیبت یې د روم د بحري باغي څپې ایل کولی او عزم او ارادې ته یې د پیر نه د غرونو څوکې په ګونډو وې. د بېکسۍ په اوښکو خپل وروستی باب لیکي د تهذب او تمدن هغه ونه چې طارق بن زیاد او موسی بن نصیر غوندې سرشندویانو او د عبدالرحمن وارثانو پاللې وه اوس د خزان د تون او یاغي څپو سره مخ وه. مسلمانان د تالندې په څیر په دې هیواد راننوتل او کله چې د مقاومت ټول دیوالونه ولوېدل او د هسپانیې اوسېدونکو د عربو شازلمیو ته وسلې کښېښودې نو دغه تالنده د رحمت په باران بدله شوه. د اندلس شاړه ځمکه یې د عدن پر بڼه بدله کړه. هغه هیواد چې انسانیت پکې د جاهلیت په منګلو کې سا ورکوله د اروپا د علم علمبردار شو. کله چې په اروپا د وحشت او بربریت تاریخ خپرې وې د اندلس په هر کور کې د علم او هنر ډیوې بلې وې.
کله چې د اروپا زیاتو اوسیدونکو د ځناورو څرمنې اغوستې او په غارونو او ځنګلونو کې اوسېدل د اندلس خلکو د ټوکرو په اوبدلو او د ماڼیو په جوړولو کې کمال درلود. هغه وخت چې په اروپا کې د کتاب لوستونکي د ګوتو په شمار و، په اندلس کې داسې څوک پیدا کول ګران و چې په کور کې کتابتون نه وي. د امویانو د خلافت دوره د اندلس په تاریخ کې طلایي دوره وه. اوس لمر، سپوږمۍ او ستوري له پاسه له آدم علیه السلام نه تر دې دمه کائناتو ته ګوري. که په یې ټټر کې زړه وي، د اندلس د عربو فاتحانو د عروج او زوال داستان به خامخا پرې نقش وي. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو، په اندلس کې د مسلمانانو د بریو په لومړیو وختونو کې د شمالي بریدونو سره جخت د عیسایانو وړوکې پاچاهۍ وې. د اندلس د ځواکمنو واکمنو په وخت کې به دوی مسلمانانو ته جزیه ورکوله او د مسلمانانو د خپلمنځي اختلافات او کمزوري په وخت به یې بیا د خپلواکۍ اعلان کوه او په سرحدونو به یې بریدونه کول. په اندلس کې د اموي خلافت دوره د ترقۍ او پرمختګ دوره وه او اموي حاکمانو د خپلو شمالي عیسوي ګاونډیانو سره د هغوی د بدنیتیو سره له زغم نه ډک چلن غوره کړی و. په 5مه هجري پیړۍ کې د امویانو له زوال نه وروسته د اندلس مسلمانان له یوه مرکز نه محروم او په خپلمنځي جنجالونو کې راګیر وو. د اندلس تر حکومت په 10 کوچنیو ټوټو ویشل سوي. د دوی د ګډوډي او اختلاف نه شپږم الفانوسو ګټه واخیسته او د شمال ریاستونو استوریا، لیون او قسطلایه سره یو کړل او پاچاهي شو. د مسلمانانو خپل چاري کوم واکمن چې بل خپل ګاونډي مسلمان بل حکمران نه ماته وخوړه، له افسانو نه به یې مرسته وغوښته. هغه هم یو حاکم. سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو، دا خپرونه ما محسن احسان تاسو ته وړاندې کړه. دا چې په راتلونکي کې څه وسول انشاءالله په راتلونکي برخه کې بیا یې واورو.